اوس ګوره موږ چې کله غسل کوو عزیزانو یا موږ کله اودس کوو په اوداسه کې موږ په خولو اوبه ګرځوو غرغړه چې کومه بولي یا د غره په پزه کې ښه دغه اوبه موږ کش کوو دا ټیک دی سیده غسل مې کوئ اودس مې کوئ دا کوو د غسې د غیر خبره که د روزې میاشت ولا د الله رسول فرمایي بیا به ته چیش کوې بیا به ته ډېره مبالغه نه کوې چې دا په پزه تا اوبه وکړې نو هغه دې په سا کش کړلې لوړې ولاړې بیا ستا روزه ماتېږي بس د غسې په پزه اوبه وګرځوه د غسې په خوله اوبه وګرځوه غرغړه چې د هغه کوه مه په غرغړه کې انسان د خامخا به څو اوبه ځینې تېرې سي یا په پزه باندې چې دی د اوبه مطلب پزه صفا کوي دا اوبه کېدلی سي لوړې ځینې ولاړې سي بیا روزه ماتېږي بغیر د روزې دا امر دی د روزې سره هغه امر دی چې کوم به موتچیش کوو ډېره مبالغه چې د هغه به کوو او بیا کله کله داسې چې سړی په روزه کې د سپیس وهل څنګه دی عزیزانو سپیس وهل نه د پکار چې هر څو کوشش وکړي ذایقه یې خامخا په خوله کې پاتېږي خامخا پاتېږي څو در څو به ته لاړې تکې نو نیمه ګنټه خو دا کار نه کېږي نو لہذا کوونګ نه دی پکار خالی برش راواخله وی وه پروا نه لري لاړې دوه درې واره تکه نو بیا پروا نه لري یا دغه رقم مسواک راواخله مسواک خو ګر سره پروا نه لري که تریخ خو که خوږ پروا نه لري صحیح سلو بس یو وار دوه واره لاړې تکه بیا خوږوالی او تریخوالی که په خوله کې و هغه پروا نه لري بلکې که چیرې د دې مسواک هغه کشنۍ ذرې په خوله کې وې هغه له تا تېرې سولې په کس ته دې نه تېرې کړې هم پروا نه لري هیڅ پروا نه لري یا کله یو بله خبره عزیزانو موږ ته پیشنمي باندې خوراک وکړو بیا هغه غاښو ماشو کې بیا د بیما په خوله کې هغه خوراک مراک چې دی هغه یې بند دی نو بل زما الک میسج کړی و ما ویل تر ته وګوره دا ستا په غاښو کې چې دا کم شی بند یا غوښه ده یا ډوډۍ دا شی ده دا کتر نه خود کمه وده نه خود دانه نه تر دې کمه وته تیره کړ پروا نه لري اوس غرمه ستا په غاښو کې شی بندولو هغه له تاسو تیر سو ودی خوړی پروا نه لري د نه خود کم او که نه خود وي د نه خود بالاو بیا روزه ماتي بیا نه تیره صحیح سلو بیا نه تیره ها اوس دونه کښنه شی دی لکه یو بیشتر واخله مطلب غوښه ولا د خلیه سره د غاښو سره دراوي استله بیرته دی وخوړه بیا روزه ماتيږي د خلیه سره دراوي استله بیا دی بیرته وخوړل روزه ماتيږي او که د غسې د خلی دی نه راوي استه و دی خوړل پسې بیا پروا نه لري بیا چیشتي بیا په دې باندې روزه چې د هغه ماتيږي نه دا خبره بیا پر دغه ځای باندې پاتې شو وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله بيبي عائشة صديقة وي ثم يغتسل ويصوم متفق عليه بيبي عائشة وسوى خبر ده عزيزانو ده غسل خبر ده فروزه کې غسل یا خو د شپې سړی د غسل ضرورت ورپېښ سي او د زما د خبرې دي چې اوس ګوره بخاري او مسلم حدیث دي د پیغمبر اسلام مسله ده بیا چې زموږ خوندې یا زموږ لونې اوري هغه ته ماته واره نه خوري بیا خوندم نه راکوي ادب ډېر نه پکې خو زه ډېر په احتیاط خبرې کوم که د چا سر په خلاص ښه خبره که نو خلاص بیا وروسته پوښتنه کولی شي بیبي عایشه صدیقه وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یدرکه الفجر په داسې حال کې سهار کوي په داسې حال کې ورباندې سهار سو په داسې حال کې سهار سو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د غسل ضرورت ولو لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام را ولاړ سو خپل پیشلمه وکړي د روزې نیت وکړي چې کله اذانونه وصلو مطلب نو روزه شروع وسوله بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام غسل وکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل غسل نا وخت وکړي هند سار منځه سمخ کې وکړي هیڅ پروا نه لري ماخستان پر 10 بجې پر 11 بجې پر 12 بجې وتا ته د غسل ضرورت تر پیښ سولو وستا غسل نه وکي پروا نه لري هیڅ پروا نه لري غسل دی نه وکي پښلمې دی بغیر د غسل وکي د روزې نیت دی بغیر د غسل وکي وسازان غسلو سحر منزل راتللې ورلې غسل دی وکي بس خالی ما دا اوبو په خلو په پز چې ګرځي باقي چیش کوا ډیره مبالغه مکو یعنی به خډ ډیر غرغړم چې دا هغه مکوا او به چې دی هغه کشوا ما ول ستار روزې ته به تاوان چې دی هغه ورسیږي صحیح سلو اوس که بیا کله سړی ته د ورځې ضرورت ورپېښ سو د غسل اوس ګوره دا خو د شپې د ویښه کیسه وه ما درته وکړله کله د خوب کیسه یې و سړي ته د غسل ضرورت چې دی هغه ورپېښ سي د خوب د لارې و سړي ته د غسل ضرورت که نرې که ښځه یي په دې خبره سر خلاصېږي که نه که نرې که ښځه یي په موږ کې دا خبره ډېره ورکه خبره ده په دې د خلکو سر نه خلاصېږي یوه ښځه راله پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وویلې چې نو څنګه ته ووایم
پیغمبر اسلام ته فرمایله لکه نارینه چې بدی ودته د غسل ضرورت ور پیښ شوی دا رقم زنانه هم کېدلی شي صحیح سلو ازنانه ډیره حیرانه سو یا رسول الله دا څنګه پیغمبر اسلام و د غسل خبره د غسل صحیح سلو نو کسړی د ورځې بدولو چې راپورته سو ودته د غسل ضرورت ور پیښ شوی هیڅ پروا نه لري بس خپل غسل وکړه روزه او غسل تعلق نه سره لري بلکې کزه درته وایم چې یو سړی ماخستن دی دغه د غسل ضرورت ور پیښ شول د غسل ګر سره نه وکړي روزه یې ونیول ګر د ورځې روزه ولا ګر د ورځې روزه ولا غسل نه درلودي پروا نه لري د دروازه صحیح ولا هغه ځان ته خبره ده چې هغه منځ ته چمپو کې د ساغه د چپو کې ماپشن د چپو کې ماخستان د چپو کې صحیح سلو بلکې ما شام د روزه ماته پر د سړي غسل نه درلودي روزه صحیح ولا غسل او روزه تعلق نه سره لري غسل او روزه تعلق نه سره لري ها غسل چې دی هغه د مانځ سره تعلق لري بغیر د غسل ته د روزې نیت کولای شي بغیر د غسل ته د خپل روزه تر ماښام پر کولای شي خو چون کې د مانځ مسله راغلی ده نو المانځ ته خپل لار چې د هغه جوړه کا